Hello guys, today in this video we are about to learn English vocabularies because it's very much important, but I don't say that it's important according to English professors, according to native speakers, according to English expert people. They say that if you want to speak English fluently, so just you have to learn vocabularies. So of course today in this video we are gonna learn about a lot of vocabularies, right? ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږ د انګلیش vocabularies دکو کوم چې د انګلیش ویلو لپاره بلها اهم دي. خو ګرانو کتونکو دا زه نه وایم، دا هغه خلک وایي د چا چې مورنۍ ژبه انګلیش دی، دا هغه خلک وایي څوک چې په انګلیش کې ډېر زیات ایکسپرټس دي، دا هغه خلک وایي څوک چې د انګلیش پروفیسرز دي. هغه وایي که چېرته ته غواړې چې ته په انګلیش کې روانې خبرې وکړې، د چا سره ډاډه انګلیش وې، فلوئنټلی انګلیش وې، نو بس صرف دغه یوه لار تاله فالو کول پکار دي چې ته بس وکیبلریز ډېره زده کړه. یعنې چې څومره هم ستا څه بلها وکیبلري وي نو دومره ته زیات انګلیش ویلی شي. نو ګرانو کتونکو په دغه سلسله کې ونس اګین به نن موږ په دغه ویډیو کې انګلیش وکیبلري زده کوو چې هغه ستاسو د انګلیش ویلو لپاره ډېر زیاته اهمه ده. نو بس I don't want to waste your time more. Just here we go. Our first word is arrest, and arrest mean گرفتار کرنا. زمونږ اولنی لفظ هغه arrest دی، د کومې مطلب چې دی گرفتار کرنا، یو څوک گرفتارول. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي arrest. د دې سیکنډ فارم دی arrested او تھرډ فارم یې هم دی arrested. څلورم فارم څلورم حالت یې دی arresting. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغوی ما گرفتاروي، ایگزامپل سنټنس کې که زه ووایم چې هغوی ما گرفتاروي، دې دپاره په اردو کې استعمالیږي او مجھے گرفتار کر رہا ہے، یعنی هغوی ما گرفتاروي. نو د ټول ناول سبجیکټ څوک ما گرفتاروي، هغوی. د هغوی دپاره استعمالیږي دی. او په دویم نمبر هیلپینګ ورب آر، they are او بیا arresting me. پورا سنټنس دا شو they are arresting me او مطلب یې دا شو چې هغوی ما گرفتاروي. کومه چې د پریزنټ کنټینیوس ټینس د پریزنټ فار اګریسیو ټینس سنټنس دی. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې زمونږ وزیر اعظم په 2024 کې گرفتار کړی شوی دی، یعنی زمونږ پی ایم چې کومه دی پرایم منسټر چې کومه دی هغه په 2024 کې گرفتار کړی شوی دی. کومه چې د پیسیو وایس سنټنس دی، د پیسیو وایس جمله ده. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ټول ناول زمونږ وزیر اعظم اور پرایم منسټر او په دویم نمبر باندې گرفتار کړی شوی دی has been arrested او بیا په آخره کې کله in 2024. پوره سنټنس دا شو our prime minister has been arrested in 2024. مطلب یې دا دی چې زمونږ وزیر اعظم په 2024 کې گرفتار کړی شوی دی. Another word is arrive. یو بل لفظ دی arrive, and arrive mean پہنچنا. د arrive معنی دا را رسیدل، یو څوک د یو ځای نه را رسیدل. دې دپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي arrive. د دې سیکنډ فارم دی arrived او تھرډ فارم یې هم دی arrive. څلورم فارم څلورم حالت یې دی arriving. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې زما پلار پرون کور ته را رسیدلی دی، یا د پلار په ځای پکې تاسو ووایئ چې زما رور، زما تره، زما ماما پرون کور ته را رسیدلی دی، بل پرون کور ته را رسیدلی دی، 10 ورځې مخکې کور ته را رسیدلی دی. تاسو بالکل داسې ویلی شئ. خو که زه ووایم چې زما پلار پرون کور ته را رسیدلی دی، دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ټولو ناول څوک، زما پلار my father او په دویم نمبر arrived. my father arrived او بیا whom yesterday. پوره سنټنس دا شو my father arrived whom yesterday. مطلب یې دا شو چې زما پلار پرون کور ته را رسیدلی دی. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې
زمونږه ګاونډي 2 ورځې مخکې سعودي عرب ته را رسېدلی دی. فار ایگزامپل تاسو په سعودي عرب کې لا د بل کنټري په باره کې زه خبره وکم، تاسو په بل کنټري کې او تاسو د خپل ګاونډي، د خپل ورور، د خپل ملګري په اړه چاته خبره کوئ چې یاره هغه خو 2 ورځې مخکې را رسېدلی دی، هغه خو 10 ورځې مخکې راغلی دی. نو دا اگزامپل داسې دی زمونږ ګاونډي 2 ورځې مخکې سعودي عرب ته را رسېدلی دی. د ټول ناول څوک را رسېدلی دی؟ زمونږ ګاونډي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي our neighbor، یعنی زمونږ ګاونډي. او په دویم نمبر را رسېدلی دی has arrived، کومه چې د present perfect tense sentence دی. او بیا to Saudi Arabia before 2 days، پورا sentence دا شو our neighbor has arrived to Saudi Arabia before 2 days. مطلب دا چې زمونږ ګاونډي 2 ورځې مخکې سعودي عربیا ته را رسېدلی دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ چې د arrive څه معنی ده او د arrest څه معنی ده. اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې یو بل word زده کړو، یو بل لفظ هم زده کړو. our third word is arrogate and arrogate mean تکبر کرنا، غرور کرنا. زمونږه دریم لفظ چې کوم دی هغه arrogate دی، د کومې معنی چې دا تکبر کول، غرور کول. یو داسې انسان چې هغه د نورو خلکو نه ځان اوچت حسابوي، نو دغه ته ویل کېږي arrogate په انګلیش لینګویج کې. د دې سیکنډ فارم دی arrogated، تھرډ فارم یې هم دی arrogated، او څلورم حالات یې دی arrogating. ګرانو کتونکو دلته به زه تاسو ته یو خبره وکم، لکه کله چې مونږ د یو اوکیبلري د یو ورډ په باره کې خبره کوو، نو مونږ وایو د دې سیکنډ فارم دا دی، تھرډ فارم یې دا دی، او فور فارم یې هم دا دی. نو آیا تاسو ته پته شته چې دا څومره ضروري دي؟ نو که چېرته تاسو په دې باندې نه پوهیږئ نو بیا بالکل تاسو د دې مطلب دا شو چې تاسو په ټینسز باندې هم نه پوهیږئ. که چېرته تاسو په ټینسز باندې پوهیږئ، تاسو ته ټینسونه معلوم وي، تاسو له ټینسونه درځي، نو بیا بالکل تاسو په دې فارمز باندې پوهیږئ، فرست، سیکنډ، تھرډ او فورث. نو که چېرته تاسو په دې باندې نه پوهیږئ نو بس د دې پوهېدلو دپاره تاسو له ټینسونه زده کول پکار دي. نو بالکل مونږ په 12 ټینسز باندې په هر یو ټینس باندې ښه په ډیټیل سره یوه ویډیو جوړه کړې ده، او د هغې نه تاسو بالکل په ډیټیل سره په اسانه باندې ټینسز زده کولی شئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته هم د ټینسز د ویډیوګانو لینک پرېږدم، تاسو د هغې نه بالکل ټینسز زده کولی شئ. د ورب فرست فارم، سیکنډ فارم او تھرډ فارم، فورث فارم، د دې نه موږ ته صرف او صرف د ټایم پته لګېږي، د یو کار د کولو پته راته لګېږي چې آیا دا کار به په راتلونکي وخت کې کیږي که نه، آیا دا کار اوس جاري دی، کنټینیوس دی که نه، دا کار په پاسټ کې شوی و. د هیلپینګ ورب نه راته هم پته لګېږي، خو د ورب د فارم نه، د ورب د حالات نه راته هم پته لګېږي. نو زموږ تھرډ ورډ چې کومه دی هغه arrogate دی، او د هغې سیکنډ فارم arrogated، تھرډ فارم یې هم arrogated دی، او څلورم فارم، څلورم حالت یې دی arrogating. فار ایگزامپل که زه ووایم چې زه د یو کس په باره کې خبره کوم، زه تا ته وایم چې ستا ملګري تکبر کو، دا نه نه چې داسې بده ورځ ده، بد حال دی، په بد حالات کې دی، نو تا ته پته شته چې دا ولې د تکبر کو مخکې. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ټولو ناول your friend، یعنی ستا ملګری، او په دویم نمبر head arrogated، یعنی تکبر کا. پورا سینټنس دا شو your friend had arrogated، مطلب دا شو چې ستا ملګري تکبر کو. کوم چې د past perfect tense sentence د your friend had arrogated، مطلب دا چې ستا ملګري تکبر کو. خو که چېرته زه تا ته وایم چې ته تکبر کې مخکې نه، ته اوس تکبر کې، دا ستا عادت دی چې اوس ته تکبر کې، نو دې لپاره بیا انګلیش کې استعمالیږي you arrogated، مطلب دا دی چې ته اوس تکبر کې. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل لفظ زده کړو. another word is attack and attack mean حمله کرنا. زمونږه بل لفظ دی اټیک، د کمې معنی چې دا حمله کرنا، یعنی حمله کول.
د دې سیکنډ فارم دی اټیکټ او تھرډ فارم هم دی اټیکټ. څلورم فارم څلورم حالت دی اټیکینګ یعنی په یو چا باندې په یو څیز باندې حمله کول. دې لپاره په انګلیش کې څه استعمالیږي اټیک. اگزامپل سنټنسز کې فار ایگزامپل که زه ویم چې اسرائیل په فلسطین باندې حمله کوي یعنی د اسرائیلو دا عادت دی چې هغه په فلسطین باندې هر وخت حمله کوي، نن مې کوي بیا مې کوي مخکې مې کولې. دا عادت دی کوم چې د سمپل پریزنټ ټینس سنټنس دی. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ټولو نه اول څوک حمله کوي اسرائیل حمله کوي. نو زه به ولګوم اسرائیل او په دویم نمبر اټیکس او بیا پچای کوي فلسطین باندې آن پلسټاین. پورا سنټنس دا شو اسرائیل اټیکس آن پلسټاین. مطلب دا شو چې اسرائیل را لګي او په فلسطین باندې حمله کوي. یو بل اگزامپل سنټنس به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې په ما تېره شپه حمله شوې ده یعنی ما ته دا پته نشته چې په ما باندې حمله چا کړې ده خو تېره شپه په ما باندې حمله شوې ده. کومه چې د پیسیو وایس سنټنس دی. دې نه وړاندې مونږه یو بله جمله هم د پیسیو وایس په ایگزامپلز کې ورکړه او دا هم د پیسیو وایس جمله ده. زه امید لرم چې تاسو به په پیسیو وایس باندې پوهیږئ. که چېرته تاسو په پیسیو وایس باندې نه پوهیږئ نو بالکل تاسو یو کامنټ وکړئ او انشاءالله د پیسیو وایس چې کومه 3 یوزز دي په هغې باندې به مونږ په ډیټیل سره سټپ بای سټپ ویډیوز جوړو او تاسو ته ډېر په آرام سره پیسیو وایس جوړولی شي. کومه چې د انګلیش پورا یو سایډ دی. ایکټیو وایسز جملې یو طرف ته او پیسیو وایس پورا بل طرف ته نیم سایډ دی. نو په هغې باندې به مونږ هم جملې ویډیوګانې جوړو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم تېره شپه په ما باندې حمله شوې وه. نو د ټول ناول په چا باندې حمله شوې وه په ما باندې. زه به آی ولګوم او بیا حمله شوې وه have been attacked او کله شوې وه تېره شپه یعنی لاست نایټ. پورا سنټنس دا شو I have been attacked last night او مطلب دا شو چې تېره شپه په ما باندې حمله شوې وه. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ویډیو باندې پوه شوي یئ او د دې ویډیو نه به تاسو بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو صرف او صرف په 2 میاشتو کې انګلیش زده کوئ هغه هم په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې نو بیا انګلیش په پښتو کې د زده کولو لپاره هم په دې ځای زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.